یو ځل دوه سړي د دعا دپاره د خدای کور ته لاړل. یو فریسي او بل معصولچي و. فریسي ودرېدو او داسې دعا یې شروع کا: ای خدای ستا شکر دی چې د نورو خلکو په شان نه خو دوکمار نه به ایمانه او نه زناکار یم، او ستا شکر ادا کوم چې د هغه معصولچي په شان نه یم. زه هفته کې 2 روژې نیسم او څه چې ګټم د هغې نه لسمه ورکوم. خو معصولچي لرې ولاړو او اسمان ته د کتو جرت هم نه کولو او سینه یې وهله او ویلې خدایه پاکه په ما ګناهګار باندې رحم وکړه. زه تاسو ته ویم چې دا معصولچي د هغه فریسي نه زیات صادق کور ته واپس لاړو، ځکه څوک چې ځان اوچتوي هغه به عاجز کړی شي او څوک چې ځان عاجز کړي هغه به اوچت کړی شي.